د افغانستان د اولمپیک او بدني روزني عمومي ریاست مسؤلینو غزني ولایت کې د حمید الله عمري د بدن ښکلا او فټنس په برخه کې د نړیوال دویم مقام ګټونکي د تقدیر غونډه کې وویل چې د افغانستان ورزشکاران نسبت نورو کلونو ته په روان 1403 کال کې تر هر وخت ډیری لاسته راوړني لري. د اولمپیک او بدني روزني عمومي ریاست مسؤلین وايي چې سږ کال د افغانستان ورزشکارانو 115 نړیوال میډالونه خپل هیواد ته راوړي. سږ کال د افغانستان د ورزش برخه د نورو کلونو په نسبت باندې ډیرې زیاتې د پام وړ لاسته راوړنې لري. موږ د کرکټ په میدان کې نړیوالې لوبې وګټلې او قهرمانۍ مو ترلاسه کړلې. سږ کال په مجموع کې د افغانستان ورزشکارانو له نړیوالو ډګرونو څخه 115 نړیوال میډالونه ترلاسه کړي دي په مختلفو برخو کې. په همدې حال کې ورزشکاران هم خوښ دي چې په نړیوالو سټیجونو کې لوبیږي. دوی له حکومت نه د لا ډیرې همکارۍ غوښتنه کوي. خواست ما و دیگر ورزشکارا هم است که ما تقریبا خود ما 8 ماه در رژیم بودم. رژیم میگیریم، مصارف گزاف داره بادی بیلدینگ دیگه، تمرینات از غیر ازی حداقل تکت ما را سفر خرچی و چیزای ما را زمینش مساعد کنن، پولش بپردازن خوبتر است. یک کمک شوند برای ورزشکارای خود. یو شمیر دینی عالمان هم وایي ورزشکاران باید د اسلام تر سیوري لاندې په یوه سپیڅلي هدف سره ورزش وکړي. شما یکی از خانه بیرون میشین، چی درون وطنی و چی بیرون از مرز، زمانی که میخواهید به نمایش و به خاطر به دست آوردن مدال ها و افتخارات کار کنید، در قدم نخست چیزی که پیام اسلام است به شما اینه که شما روی یک هدف بسیار مقدس ایمانی و عقیدتی رهرو مکتب ورزش باشید. دا په داسې حال کې ده چې حمید الله عمري د مالدیف هیواد په کوربتوب د بدن ښکلا او فټنس 15 پړاو نړیوالو سیالیو کې په 85 کیلوګرامه وزن کې د سپینو زرو میډال وګاټه.